هېڅکله له یتیم نه دا پوښتنه مه کوه چې مور او پلار دې کله مړه شي او یا ولې مړه شوي دي. هېڅکله له چا دا پوښتنه مه کوئ چې زوی یا لور دې کله او یا ولې مړه شول. هېڅکله له بېروزګاره شخص نه د خلکو په منځ کې پوښتنه مه کوه چې ولې څه کاروبار نه لرې. هېڅکله له شنډې ښځې یا شنډ سړي څخه دا پوښتنه مه کوه چې ماشومان دې ولې نشته. هېڅکله له هغه چا نه پر مخ یې څه داغ وي پوښتنه مه کوه چې دا مخ دې ولې داسې دی، ځکه چې مخ د عزت او کرامت ځای دی او هېڅ څوک نه غواړي چې عزت یې تر خپو لاندې شي. هېڅکله له مېلمه نه پوښتنه چې ډوډۍ یا چای راوړم، بلکې له پوښتنې پرته که ډوډۍ وخت وي ډوډۍ راوړئ او که د چای وخت وي چای ورته راوړئ. هېڅکله د خلکو د خندولو لپاره پر خپل ملګري ملنډې مه وهه، ځکه چې دا ډېر دردونکی دی، ډېر دردونکی دی.